د ټیک هاشمي چینل ته راغلاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایو چې څنګه تاسو نه پاسورډ له یاده وتی وي او کاغه پټرن وي یا پاسورډ وي پروا نه کوي. نو دې لپاره تاسو باید اول لومړی موبایل مو ګل کړئ، پاور آف کړئ او بیا هغې وروسته تاسو باید د والیم پاسینۍ تکمه دا ونیسئ او بل پاور تکمه ونیسئ او بل دا هوم بټن ونیسئ. البته د انډراید موبایلونو لپاره دا باندې فرق کوي. نو تاسو به دا درې وانه تکمې اوس یو ځای ونیسئ او چې کله دلته لوګو وښودله د پاور بټن پرېږدئ، دلته یې پاور بټن پرېږدئ، لږ به صبر وکړئ، تکمې به نیسئ. اوس تکمې پرېږدئ، پروا نه کوي، تکمې پرېږدئ او دلته به لږ صبر وکړئ تر څو بل مینیو دلته راسي. دې ته به لږ صبر کوئ، لږ وخت نیسي. اوس دا مینیو راغله. دلته به اوس راځئ د لاندې مابین کې چې کومه مینیو ده وایپ ډیټا فیکټري ریسټ، ګوره وایپ ډیټا فیکټري ریسټ دا لاندې ده. په دې باندې به کلیک کوئ، بیا به پاور تکمه ووهئ. تاسو ته د ښایم نږدې نه چې ښه وګورئ، دلته لږ رڼا ده او د لاندې راځم، ګوره دا پاسینۍ وایپ ډیټا فیکټري ریسټ. په دې به هغه کوئ، راوولئ او پاور تکمه به ووهئ. چې پاور تکمه مو ووهله بیا به تایید په خاطر یس به کوئ، لاندې به یې راولئ په والیم لاندې بټن باندې، بیا به پاور تکمه ووهئ تایید لپاره، دا به یس کوئ. نو تاسو اوس ټوله ډیټا دا له منځه لاړه، پاسورډ هر څه شی له منځه لاړه. اوس دلته ریبوټ وایي موبایل ریسټارټ په خاطر پاور تکمه ووهئ، موبایل ریسټارټ کیږي. نو دې ته به تاسو صبر کوئ. نو دې سره هغه کوم پاسورډ هغه چې و هغه له منځه ولاړ. او دلته به کوم پروسس چې دي دا نوي موبایلونو انډراید کې تاسو باید دلته وای فای سره کنیکټ شئ. دلته به لږ صبر کوئ تر څو موبایل دې مونږه ولګېږي. نو دلته اوس ګورئ پاسورډ چې نه غواړئ، موبایل ټول فرش تازه سو. نو سټارټ وهو، سټارټ نه وروسته دلته باید پاسورډ وای فای مونږ کنیکټ کړو تر څو جیمیل له طریقه مونږ موبایل ته دننه سو. او پاسورډ زه ورکومه، وای فای کنیکټ سو، بیا نیکسټ تاسو به نیکسټ کوئ تر څو دا د انډراید سرور سره دا هغه سي. دلته به اګری آل کوئ، کوم قوانین چې دي د انډراید هغه لپاره اګری ټو آل او نیکسټ کوئ. دا نیکسټ تکمه ووهئ او اوس نیکسټ نه وروسته دلته به صبر کوئ تر څو ستاسو انټرنیټ کنیکشن ګوري. که موبایل کې انټرنیټ وي خطر ښه، که سیم کارت وي او که سیم کارت نه وي بیا یو چا نه وای فای واخلئ، دا کنیکټ کوي. بیا تاسو کولی شئ چې هغه جیمیل، خپل جیمیل، که موبایل مو نه وي بیا جیمیل نه غواړئ، اوسني نوی موبایلونه هم جیمیل غواړي، نوی جیمیل باید ورکړئ. دلته اوس چیکینګ انفو تاسو معلومات ګوري او هغه به بیا تاسو هلته ورکړئ. نو هغه صرف جیمیل غواړي، هغه جیمیل چې تاسو مخکې د موبایل کې ساین ان شوي وي. نو دې ته ډېر پاملرنه کوئ چې کوم جیمیل چې تاسو مخکې ورکړی هغه درنه غواړي. ګینې بیا تاسو مجبور یې چې نه شي خلاصوئ، بیا مجبور یې تاسو کمپیوټر والا ته ویسئ هغه فلاش کړي او هغه ټول شیان دا درنه بیا نه غواړي. نو هغه باندې تاسو بیا ډېر سرګردانه کیږئ. نو دلته باید تاسو خپل جیمیل، ایمیل او پاسورډ ووهئ. فلحال ما سره جیمیل نشته، د وروسته هغه کومه. نو دا ټول پروسه همدغه وه. هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک زموږ پاڼه لایک کړئ. والسلام علیکم.